بسم الله الرحمن الرحیم. دا د درېمې سپارې پنځم درس دی. امید دی دا درس د شیر لایک فالو سبسکرایب هم شنان وکړئ. اربعة من الطیر، څلور له مرغانو نه. فصرهن الیک، پس بلد کړه هغوی د ځان سره. ثم جعل، بیا کېږده. على كل جبل، په هر غر باندې. جزءا، یو برخه. ثم ادعهن، بیا آواز وکړه هغوی ته. یأتینک سعیا، نو رابشي هغوی تا ته په منډه. حبة، یو دانه. انبتت، زرغون کړي. 7 سنابل، وږي. امید دوستان درس مزه شوی. نور دوستانو سره هم چنان شیر کړئ. الله مو مل شي.